د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو د سولې هوکړې په اړه د اشرف غني غبرګون. ولسمشر غني وایي د 15,000 بندیانو آزادولو په برخه کې له واشنګټن سره کوم توافق نه لرو. ما هم با امریکا سر رهایی بندیان موافقه نداریم. وضاحت کامل براتون باز تکرار میکنم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است. تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بحث قرار گرفته. د سولې هوکړې پر عملي کېدو د واشنګټن ټینګار. ډونالډ ټرمپ وایي په نږدې راتلونکي کې به پخپله له طالب مشرانو سره لیدنه وکړي. زه به شخصا په نږدې راتلونکي کې د طالبانو له مشرانو سره له نږدې وګورم. دوی به د خپلو ژمنو پر اساس له ترهګرو سره مبارزه کوي. او د ترکیې او روسیې ترمنځ د اختلافاتو د پراختیا اندېښنې په انقره کې د روسیې د یو خبري اژانس پر دفتر برید شوی دی. سلام. د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1499 هجري لمریز کال د کب 11 او د 2020 میلادي کال د مارچ لومړۍ نیټه ده. دا هم پوره خبرونه ویاند سید ادریس سادات. ولسمشر غني وایي د 15,000 طالب بندیانو د آزادولو په تړاو هیڅ ډول تعهد موجود نه دی. اشرف غني د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په سیاسي پروسه کې شوې هوکړه مهم ګام بولي او وایي دا به له نړیوالې ټولنې سره په پوره غور پرمخ یوسي. ولسمشر غني په یو خبري کانفرانس کې د خبرو پر مهال وویل له امریکا متحده ایالاتونو سره د طالب بندیانو خلاصون په تړاو هیڅ ډول تعهد موجود نه دی. واشنګټن د دې واک نه لري او په دې تړاو یوازې د هر اړخیزې مذاکرې په ترڅ کې بحث کېدلی شي. غني زیاتوي په روانه اونۍ کې د مذاکره کوونکي پلاوي د ټاکلو لپاره مشورې پیلوي او دا انعطافي هیئت به محدود نسبي صلاحیت ولري او د عالي شورا په نامه د ټولو اقشارو په استازولۍ به یوه هسته په کابل کې رامنځته کړي. افغان حکومت د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک کېدل مهم ګام بولي او افغانستان ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر او ناټو سرمنشي راتګ له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو تعهداتو ته د ژمنتیا په معنا یادوي. ولسمشر اشرف غني خبري کنفرانس ته د خبرو پر مهال وویل چې له نړیوالې ټولنې سره به په ګډه او بشپړې ځیرتیا د سولې پروسه پر مخ یوسي. امضای موافقتنامه میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان یک گام مهم در پروسه صلح کشور ماست. حضور وزیر دفاع ایالات متحده امریکا و سکرتر جنرال ناتو در افغانستان و اعلامیه مشترک بیانگر ادامه تعهدات جامعه جهانی بر اساس معاهدات دو جانبه و چند جانبه ما با مردم افغانستان است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان همگام با جامعه جهانی و حمایت مردم افغانستان پروسه صلح را با تدبیر و دقت لازم به پیش خواهد برد. اشرف غني وایي د 15,000 طالب بندیانو خلاصون په باب له امریکا سره هیڅ ډول موافقه نه لري او نه یې امریکایي لوری صلاحیت لري بلکې په دې اړه د هر اړخیزې مذاکرې په چوکاټ کې بحث کېدلی شي. غني وایي متحده ایالات د سولې پروسې تسهیل کوونکي دي چې د تصمیم معنا نه لري. ما هم با امریکا سر رهایی بندیان موافقه نداریم. وضاحت کامل براتون باز تکرار میکنم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است. تنها و تنها در چارچوب مذاکره همه جانبه این موضوع مورد بحث قرار گرفته. جمله بسیار واضح است. ایالات متحده امریکا تسهیل میکنه. تسهیل معنای تصمیم نداره. از جناب دکتر صاحب خلیلزاد از تمام همکارای امریکایی پرسان کنین وضاحت کامل داره. د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق په 10مه ورځ د جګړې ختمېدو لپاره بین الافغاني مذاکرات پیلیږي
او افغان حکومت د مذاکره کوونکي هیئت ټاکلو لپاره روانه اونۍ د مشورو پیل څخه خبر ورکوي. ولسمشر غني د مذاکره کوونکي پلاوي ترکیب محدود او انعطافي بولي، خو په اغیزمنتیا یې ټینګار لري چې نسبي صلاحیت به ولري او د دې لپاره په کابل کې د ټولو اقشارو او نسلونو په استازولۍ د عالی شورا یا په کوم بل نوم هسته په کابل کې جوړیږي. انعطافی به این معنا که وقتی که اجندا تعیین شد چند نفر به صورت دوامدار از خاطر حافظه باقی بانه دیگه نظر به موضوع بود. مشارکت مانع زیر داره که یکی دیگر را قبول کنیم یکی دیگر را ویتو نکنیم. این مسئولیتمه و نوع تصمیم گیری را چی رقم یه سر یک شورای عالی یا نامدگی به نتیجه میرسیم که در او نمایندگی موجود باشه. مشوره شده نقاط مختلف پس در این هفته مورد بحث قرار میگیره تا بتانیم هیئت را داشته باشیم که از کل مردم افغانستان نمایندگی کنه. ولسمشر غني ټینګار کوي چې افغانان د سولې په اړه اجماع ته رسیدلي خو د سولې قیمت په اړه اجماع نه لري او د طالبانو سره به د مذاکراتو په باب وروستی تصمیم خلک نیسي. ولسمشر اشرف غني په داسې حال کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې او بندیانو خلاصون ته غبرګون ښیي چې د متحده ایالاتو ولسمشر د طالبانو سره د سولې توافق لاسلیک د امریکا د تاریخ تر ټولو سترې جګړې پای ته رسیدو او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتلو لپاره یو ګام بللی دی. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په نږدې راتلونکي کې به پخپله د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره وګوري. ډونالډ ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته یوې خبري غونډې ته وویل تر دې وروسته به طالبان د ترهګرو پر ضد مبارزه کوي او ښایي په نږدې ورځو کې پخپله له طالب مشرانو سره وګوري. ټرمپ وایي وسلوال طالبان باید ثابته کړي چې پر ژمنو ولاړ دي، خو په وینا یې که دا کار ونه کړي خپل ځواکونه به په داسې چټکۍ سره بیرته ولیږي چې ساری ونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو سره د سولې بریالی تړون لاسلیک کړی، خو خبرداری ورکړ چې که هغوی پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو له سخت ځواب سره به مخ شي. ډونالډ ټرمپ چې په قطر کې د سولې له توافق وروسته یې ناستې ته خبرې کولې ویل که طالبان له امریکا سره پر کړو ژمنو عمل ونه کړي نو خپل ځواکونه به بیرته افغانستان ته په داسې چټکۍ سره ولیږي چې هغوی فکر هم نه وي کړی. په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای لپاره مو له طالبانو سره بریالي مذاکرات درلودل. ټول لوري له جګړې ستومانه دي، موږ هم په دې جګړه کې ډېره قرباني ورکړې، خو طالبان باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. که هغوی داسې ونه کړي نو موږ به خپل سرتیري بیرته هلته ستانه کړو، په داسې چټکتیا به یې ستانه کړو چې بیلګه یې نه وي لیدل شوې. د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې د جګړې ټول لوري ستومانه دي او د امریکا خلکو هم په دې اوږده جګړه کې زیاتې قربانۍ ورکړې. نوموړی وایي طالبان به له دې وروسته د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کوي او اجازه به نه ورکوي چې هغه ډلې چې د امریکا او سیمې امنیت ګواښي هلته فعالیت وکړي. ټرمپ وایي ډېر ژر به د طالبانو له مشرانو سره خپله له نږدې وګوري. زه به شخصا په نږدې راتلونکي کې د طالبانو له مشرانو سره له نږدې وګورم. دوی به د خپلو ژمنو پر اساس له ترهګرو سره مبارزه کوي، بد خلک به وژني او له هغوی سره به جګړه کوي. اوس د دې وخت دی چې موږ خپل سرتیري هیواد ته راستانه کړو. د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راښکته شي او د نورو سرتیرو په اړه به هم تصمیم ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په شوې هوکړه کې د نوي حکومت د جوړېدو یادونه شوې. د چارو یو شمېر شنونکي وایي د واشنګټن او وسلوالو طالبانو ترمنځ په هوکړه کې د افغان اسلامي حکومت پر جوړېدو توافق شوی او له دې مادې هدف هغه حکومت دی چې تر بین الافغاني خبرو وروسته د ښکېلو خواو د هوکړې په پایله کې رامنځته کیږي. سره له دې چې وسلوال طالبان رسمي حاکمیت نه لري، خو د سولې په توافقنامه کې راغلي چې طالبان باید هغو خلکو ته ویزې او پاسپورټونه ورنکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو امنیت ګواښي. دوی زیاتوي په دې هوکړه کې لا هم ځینې مسایل مبهم دي چې په وینا باید په ضمیمو کې تفسیر او وضاحت شوی وای.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون چې تېره ورځ د ګڼو هیوادونو د استازو په حضور کې لاسلیک شو، ځینې مسایل پکې مبهم دي. د شوې هوکړې د درېیمې برخې په دویمه ماده کې په صریح ډول تر بین الافغاني جوړجاړي وروسته د نوي حکومت د ایجاد یادونه شوې، خو د دغه حکومت د څرنګوالي په تړاو هیڅ وضاحت نه دی ورکړل شوی. متحده ایالتونه او د افغانستان اسلامي امارت چې متحده ایالتونه یې د طالبانو په نوم پیژني، یو له بل سره مثبت اړیکې غواړي او هیله لري چې د متحده ایالتونو او د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکراتو له لارې تر جوړجاړي وروسته د نوي افغان اسلامي حکومت ترمنځ اړیکې مثبتې وي. درې ځایه شوې، یو د اولې پاڼې یا مقدمې په آخره کرښه کې شوې، یو درېیمې برخې دویمه ماده او درېیمه ماده کې هم شوې. واضح ده یعنی هغه حکومت چې د مذاکراتو افغاني مذاکراتو نه وروسته د هوکړې په اساس یا د ټول د طرفینو د توافق په اساس رامنځته کیږي، اشاره هغه حکومت ته شوې چې یعنی د حکومت بدلیدونکی دی، یو لنډمهالي تشکل ته یا جوړښت ته ضرورت. په ورته مهال په دې توافقنامه کې سره له دې چې طالبان کوم رسمي حاکمیت نه لري، له هغوی ځینې مهمې غوښتنې شوي دي. د هوکړې د دویمې برخې 5مه ماده کې راغلي چې طالبان باید هغو خلکو ته ویزې او پاسپورټونه ورنه کړي چې د امریکا امنیت ګواښي. د افغانستان اسلامي امارت به چې متحده ایالتونه یې د دولت په توګه نه پیژني، هیڅ یوه بهرني وګړي ته چې د امریکا او د هغوی د متحدینو امنیت ګواښي ویزا، پاسپورټ، د سفر جواز او نور قانوني اسناد ورنه کړي چې افغانستان ته داخل شي. له حقوقي پلوه د ویزې، پاسپورټ او پناه ورکولو اختیارات یوازې رسمي حکومت پورې تعلق لري. په داسې حال کې چې طالبان رسمي حکومت نه دی، د چارو شنونکي په دې باور دي چې یا امریکا د هوکړې په اړه بې پروا ده او یا دا چې د پردې تر شا بل څه روان دي. دوی وایي هوکړه کې لا هم ډیر مسایل ګونګ پاتې دي. په خپله د ناټو د مشر راتګ او د دفاع وزیر راتګ او په تړون کې داسې شی دا ټول هغه موارد اوس یعنی د نوي جوړښت پورې د حکومت د دوام او د بقا تضمین وکړي، اما بل یو هغه موارد ډیر زیات د سوال وړ دي، ځکه د پاسپورټ او ویزا یا د سفر جواز هر ډول څه وي دا یوازې دولتونه حکومتونه کولی شي. یعنی دا هغه تناقضات دي چې په تړون کې تر سترګو کېږي، نور موارد هم شته. زه فکر کوم چې د دې څخه به د دې هدف دا وي چې بعد کې چې کوم حکومت جوړیږي په هغه حکومت کې به طالبان ځای پر ځای کېږي یا بعد کې چې کوم حکومت جوړیږي یا کوم نظام چې جوړیږي د هغه پر اساس باندې. نو اوس به وګورو، زه خپله پر دې باندې سوچ لرم او فکر کوم چې باید اوس دا پتن موږ هغه څه چې سوله ده هغې ته اهمیت ورکړو. بل پلو د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې توافقنامه او د افغان حکومت امریکا او ناټو له لورې خپرې شوې اعلامیه کې هم تناقضات موجود دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په شوې هوکړه کې پریکړه شوې چې امریکا به د نوي حکومت لپاره اقتصادي مرستې راټولوي، په داسې حال کې چې د امریکا، ناټو او افغانستان ترمنځ په همدې ورځ په خپرې شوې اعلامیه کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو یادونه نه ده شوې. متحده ایالتونه به د بین الافغاني ډیالوګ او مذاکراتو له لارې تر جوړجاړي وروسته د نوي اسلامي حکومت لپاره د بیا رغولو اقتصادي مرستې وغواړي او په کورنیو چارو کې به یې لاسوهنه نه کوي. په ورته وخت کې په هوکړه کې د پاکستان او یا هم هغلته د مخالفینو د پټنځایونو په اړه هم هیڅ نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې کابل ته د سفر پر مهال امریکایي چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچونو د هواري په هدف د منځګړتوب ژمنه کړې. د سولې توافقنامه کې ابهامات او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د منځګړتوب په تړاو د امریکایي چارواکو ژمنې داسې مهال دي چې کابل نیوز شاوخوا 10 ورځې مخکې خبر خپور کړی و چې له اسلام آباد څخه د زلمی خلیلزاد له سفر سره هم مهال د پاکستان د پوځ لوی دریستیز قمر جاوید باجوه هم راغلی و او دلته ورسره په خپله ولسمشر غني او د هغه د ملي امنیت مشاور کتلي وو.
په همدې حال کې وسله والو طالبانو یو شمېر ملکي وګړو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له امریکا متحدو ایالتونو سره د سولې تړون ونمانځه. د یاد تړون تر لاسلیک وروسته وسله وال طالبان او عام خلک د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ښارونو ته راغلل او له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو سولې تړون په تړاو خپلې خوشحالۍ څرګندې کړې. دوی همداراز خپلې خوښۍ د حکومت تر حاکمیت لاندې سیمو کې هم ونمانځلې. دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې له لاسلیک سره هممهال په کور دننه طالبانو او عامو افغانانو د دغه تړون د لاسلیک جشن ونمانځه. د افغانستان د جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو سربیره په ختیځو او شمالي ولایتونو کې ګڼ طالبان او عام خلک واټونو ته راووتل. د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او سولې تړون په تړاو یې څرګند کړي. له دې سره په ورته وخت کې د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې هم طالبان له خپلو بیرغونو سره راوتلي او د بهرنیو د وتلو جشن نمانځي. دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته د طالبانو دغه خوشحالۍ داسې مهال دی چې افغان حکومت وایي له امریکا سره د طالبانو تړون په تړاو ملاحظات لري. افغان سیاستوال وایي باور نه لري چې بین الافغاني مذاکرات د په ټاکل شوې نیټه ترسره شي. د امریکا متحدو ایالتونو وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته بین الافغاني خبرې پیلېږي، خو افغان سیاستوال وایي روان وضعیت ته په پام باوري نه دي چې بین الافغاني مذاکرات پر خپل وخت ترسره شي. دوی وایي د سولې هوکړې د لاسلیک پر مهال په قطر او کابل کې د امریکایي چارواکو متفاوتو څرګندونو د امریکا متحدو ایالتونو پر نیت شکونه ډیر کړي دي. دوی وایي د واشنګټن او وسله والو طالبانو ترمنځ هوکړه د افغانانو ستونزه نشي حل کولی او افغانان باید په خپلو کې سره کینی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون چې په تعقیب یې د بندیانو آزادېدل او بین الافغاني خبرې دي، تر اوسه ورته هیڅ ډول چمتوالی نه دی نیول شوی او د ځنډېدو احتمال یې زیات دی. د افغانستان د ملي پیوستون نهضت وایي له اوسني وضعیت نه داسې ښکاري چې بین الافغاني مذاکرات به د ډیر وخت لپاره وځنډېږي، ځکه تر اوسه د دغو خبرو لپاره نه اجماع رامنځته شوی او نه هیئت نهایی شوی دی. دوی وایي ممکن دغه مذاکرات وځنډېږي، خو غوښتنه کوي چې باید دواړه خواوې له قید او شرط پرته دغو مذاکراتو ته ولاړې شي. 14 مارچ پورې ولې نن اول دی په دا 9 ورځو کې زه فکر نه کوم چې دا حکومت د دې صلاحیت ولري چې هم اجماع جوړه کړي، هم لیست جوړ کړي او هم بالاخره ټول دغه ګروپ چې زی الته خبرې کوي د یو موضوع نه دفاع وشي کولی. که داسې پراګنده خلک زی او په خپل فکرونو باندې الته غږیږي نو دا به یو لوی شکست وي د کابل لپاره. خو و چې بین الافغاني مذاکرات هم شرط لري، شرط خو هیڅ معنا نه لري او طالبان خو انکاري دي، هغوی د انکار نه تیر شي، دوی د شرط نه تیر شي. بین الافغاني مذاکرات شروع شو. دغه سیاستوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق پر مهال په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر او په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته په اشاره وایي چې افغانان د امریکا پر نیت شک لري او په یو وخت د دوی متفاوتې څرګندونې د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان لپاره سم نیت نه لري. دا مونږ په شک اچوي چې الته ویل کېږي چې مونږ وځو او دلته وزیر دفاع وایي چې مونږ پاتې کېږو او ټرمپ وایي چې مونږ افغانستان د استخباراتي پوشش لاندې نیسو. دا ټول هغه خبرې دي چې مونږ ته ډیر بد فکرونه پیدا شي. اول دا چې مونږ احساس کوو چې امریکا په یوه ژبه نه ده، په یوه خوله نه ده. دوی وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته اصلي خبرې بین الافغاني دي او باید ژر ورته زمینه سازي وشي. داسې ټیم وي چې د افغانستان د ملي ګټو او د افغانستان د راتلونکي په هکله مثبتې فیصلې وکړي چې زه باورمند یم چې دواړو خواوې که طالبان هم دي همدا شی غواړي او که دې خواته د حکومت خلک هم دي او سیاسي احزاب او ټول افغانان هم دغه شی غواړي. د هغوی په خوشي کولو کې فایده ډېره وه، ضرر کم و. یعنې سوله راتللی شوله، امنیت راتللی شو، بین الافغاني مذاکرات پکې پیلېدلی شو. نو بیا د خلکو ته ووایي چې که دې خلکو دغسې کارونه هم کړي دي، خو د دوی خوشي کېدل
بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو مقدمه ده. یو شمیر سیاسي احزاب داسې مهال د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي نیوکې کوي چې د مذاکراتو ته شاوخوا 9 ورځې پاتې دي، خو حکومت لا هم د مذاکراتي ټیم لپاره چمتووالی نه دی نیولی او نه هم له سیاسیونو سره مشورې شوې دي. اندونیزیا د افغان سولې له بهیر هوندارنګه د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې له لاسلیک خپل ملاتړ اعلان کړ. په کابل کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی وروسته بین الافغاني مذاکرات مهم دي او باید ژر پیل شي. په همدې حال کې په کابل کې د اندونیزیا سفیر وایي دوی هیله لري چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. دلته په کابل کې د اندونیزیا سفارت د افغانستان او اندونیزیا د اړیکو 15 کلیزې د نمانځنې په مناسبت غونډه جوړه شوې. دې غونډې ته د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې له هوکړې ملاتړ کوي. نوموړی وایي هیله لري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي. اندونیزیا په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د توافقنامې له لاسلیک څخه هرکلی کوي. اوس مهمه خبره دا ده چې بین الافغاني خبرې پیل شي، ځکه چې د افغانستان راتلونکی خپل افغانان ټاکي او په اړه یې پریکړه هم خپله کوي. زه هیله لرم چې په افغانستان کې ډیر ژر دایمي سوله ټینګه شي. زه هیله لرم په روانه میاشت کې سوله تامین شي. سږکال اندونیزیا د سولې په برخه کې خپل تعهدات اعلانوي او خپل ژمنې عملي کوي. په ورته مهال د دغه غونډې په ترڅ کې د لاسي صنایعو نندارتون کې افغاني لاسي صنایع هم نندارې ته وړاندې شول. د لاسي صنایعو جوړونکي وایي چې دوی په افغانستان کې د سرتاسري سولې ټینګښت ته سترګې په لاره دي. امیدوار هستیم که سال بیایه و چون سال شده میتونیم که کار ما وسعت پیدا کنم. سول سی خواهی خود نو د تجارت مو ډیر پرمختګ کولی شي. د سول سره ډیر تغیرات راځي ولې نه. د اندونیزیا هیواد په داسې حال کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د توافقنامې له لاسلیک څخه هرکلی کوي چې د شنبې په ورځ دغه تړون د دواړو لوریو ترمنځ لاسلیک او د دغه توافق پر اساس په 14 میاشتو کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه خارج کیږي. په سلګونه تنو په کندهار ولایت کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې له لاسلیک هرکلی وکړ. په کندهار ولایت کې ولسي خلکو د یوې پراخې غونډې پر مهال وویل چې افغانان له دوامداره جګړې ستړي شوي او په دې اوږده جګړه کې د سر او مال درانه زیانونه لیدلي دي. د دې غونډې برخوال وایي د افغانستان سویلي ولایتونه چې د لسیزو راهیسې د هیواد د نورو برخو په څیر د جګړې او تاوتریخوالو ترخه تجربه لري، اوسیدونکي د سولې له روان بهیره په کلکه ملاتړ کوي. د کندهار ولسي مشرانو وویل چې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې په پایله کې په هیواد کې دوامداره سوله ټینګه شي. بس تبلست سوله د جنگ واسه زموږ ځوانان که دا غونډه دا لاس تړون یو څو من مخکې سوی وای، زما د کور 3 ځوانان شهیدان سول. پر ما باندې کونډیانې ژاړي، پر ما باندې یتیمان ژاړي. زاریانې اخیستې چې څه به وکړم. بس تباله ځوانان مو خلاص سول. اوس ګرده په کورو کې ښځې پاتې یو. ورته وګورئ ځوانان ډېر دي که زموږ سپین ږیري ډېر دي. ځوانان مو نشته، ټوله سپین ږیري ناست دي. د خدای دې دا مه کوئ بالا سوله دایمي کوي. موږ د خپل مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دا سوله د ټولو عمر دپاره سي، افغانستان پر ارام سي، پر کراره سي. موږ ځوانان ګرده ختم سوله. ټول ولس چې خراب څه خبره ده. برید هستو چې مری هستش کې کور دې خرابېږي. خو زه دې پر چوکۍ ناستم، زما کار سم زما کور دې په خارج کې یا وروره نه. دغه ولس حکومت ته دا اختیار و دا واک وکړي، نیوه طالب ته وکړي. ولس اوس ویښ دی. بیا هم ښه راغلاست او د هم څو بهرني خبرونه. د روسیې او ترکیې ترمنځ ستونزې او اختلافات مخ په ډېرېدو دي. دغه اختلافات په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم سره د مسکو له ملاتړه سرچینه اخلي او اوس یې د روسیې او ترکیې د خپلمنځي ښو اړیکو د خرابېدو احتمال ډېر کړی دی. ریپورټونه وایي ترکي ملتپالو په انقره کې د روسیې د آرټي ټلویزیون شبکې اړوند د سپوتنګ پر دفتر
برید کړی او کارکوونکي ټپي کړي دي. سپوتنګ په یو راپور کې ویلي چې دغه کارکوونکي د یکشنبې په ورځ د شکایت لپاره پولیسو ته مراجعه کړې، خو اوس نادرکه دي او دوی ورسره له ساعتونو راهیسې اړیکه نشي نیولی. بلخوا د امریکا متحدو ایالتونو د کرونا ویروس له امله لومړنۍ مړینه تایید کړه. ډونالډ ټرمپ له دې پیښې وروسته د کرونا د نورو پیښو د ثبتېدو د احتمال خبر ورکړی، خو ویلي دي چې حکومت هر ډول وضعیت ته چمتو دی. په ورته وخت کې د ایران حکومت ټولو روغتونونو ته سپارښتنه کړې چې د کرونا پر ویروس اخته کسان ومني او رسیدګي ورته وکړي. کوویډ-19 یا کرونا ویروس تر چین وروسته په ایران کې تر ټولو ډېر کسان مړه کړي دي. په تاجکستان کې پارلماني ټاکنې روانې دي. دا له 2015 میلادي کال راهیسې د مرکزي اسیا په مهم هیواد او د افغانستان ګاونډ کې لومړنۍ عمومي ټاکنې دي. وړاندوینه دا دی چې په دغو ټاکنو کې به د ولسمشر امام علي رحمان د خلکو ډیموکراتیک ګوند د پارلمان ډېرې څوکۍ وګټي. درې نورو کوچنۍ ګوندونه هم په ټاکنو کې برخه لري چې سوسیال ډیموکرات د واکمن ګوند ستر سیال ګڼل کیږي. او په همدې حال کې بیا په اسرائیلو کې د دوشنبې په ورځ بیا ټاکنې دي. دا له یو کال په کم وخت کې په دې هیواد کې دویم عمومي ټاکنې دي. د بنیامین نتنیاهو واکمن ګوند د 2019 میلادي کال د اپریل میاشتې ټاکنې وګټلې، خو د حکومت د جوړولو لپاره یې د اړتیا وړ څوکۍ ترلاسه نه کړې. نتنیاهو ته دغه ټاکنې له دې کبله مهمې دي چې هغه د فساد بډو جال له تورونو سره مخ دی. روانه خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. د خدای په امان.